لیدونکو موږ تاسو په سلیکشنونو باندې کار وکړو، نو دا معنی په سلیکشنونو کې یو کار هم ضرور دی چې موږ مثلا یو عملي کار پرې وکړی سو. نو که چېرته تاسو دغه لړۍ در سره تعقیب کړې وي، بیا تاسو هم دغسې یو کار پرې وکړئ تر څو تاسو هم یو ډول کورنی کار کړی وي. له هغه وروسته بیا نورو مسایلو ته راځو. په سلیکشن کې موږ تاسو مثلا د یو انسان یا ابجکټ یا مثلا د یو څه په سلیکټولو باندې هم وغږېدلو چې یو شی څرنګه سلیکټ کړو، او ځینې مسایل بیا دوباره پکې راغلل په مو په ټول کې، هغه ما وویل چې بله ویډیو کې کوم. نو راځو مثلا چې دغه ټول کارونه پې عملي سي. زه به نن دې عکس ته چې دغه زما کوم عکس ته دې ته به زه خولۍ او کرتۍ ور واغوندم. که څه هم دومره لوړ کار نه ده، خو دا معنی سلیکشن اړوند هغه ابتدایي کورنی کار به د موږ تاسې دغه مثلا موږ تاسې میجیک سلیکشن دلته وویل. میجیک سلیکشن یو رنګ په یو ور سره ختموي. دا سپین رنګ زه له دې عکسه په یو ور سره غواړم ختم کړم. سپین باندې مې کلیک وکړو، ډیلیټ بټن ویم، عکس ټول راته ختم شو. کنټرول ډي به ووایم چې دغه سلیکشن بیرته ختم شي. را به سم موو به انتخاب کړم یا به په کیبورډ کې وي کلیک کړم، وي شارټکټ ته موو به انتخاب کړم. موو باندې به دغه کرتۍ راواخلم، داسې به یې کش کړم، دغه عکس ته بیا راوړم. دې عکس ته مې کرتۍ راوړه. اوس بیا زه مثلا دلته بیا ورته منظموم. صحیح. یو خو دغه کرتۍ باید زه دلته ور واغوندم. صحیح. بل د هغه تر څنګ بیا زه دغه خولۍ هم راوړم، خولۍ هم ورته په سر کوم. دغه کرتۍ به لومړی زه پرې واغوندم. دغه عکس مثلا تر څو تاسې ښه ایډیټ وکړی شئ، عکس ښه درته رانږدې کړئ. یو بل تر ټولو مهمه خبر دا ده چې کله کله اوس لکه دا د ما عکس دی، دلته مې کرتۍ راته معلومیږي، نو دا عکس باید یو ځل بیکګراونډ ختم شي. صحیح. دغه بیکګراونډ ختمول هم اسانه کیسه ده. راسه په ده باندې ولاړې، په دغه بیکګراونډ مثلا کلیک ورته وکړه. اوس دغه رنګونه ټول نه دي سره ورته، مثلا دلته لږ پوخ ده، دلته لږ خام ده. په دې خاطر باندې یو دغه سلیکشن کې زه به مخکې له دې چې دلته راسم دا به یې پټ کړم، په ده باندې به ودرېږم او دلته به زه له ابجکټ سلیکشنه کار واخلم. دا د ابجکټ سلیکشن یو خپل کار. دلته به زه دغه کار پې ترسره کړم چې کله زما خپل عکس سلیکټ کېږي، بیا زه غواړم عکس پرېږدم او دغه بیکګراونډ یې له منځه یوسم. اوس په دې کې مې یو خبره راځي. دلته خو یې زه مکمل منظم سلیکټ کړم. که کوم ځای منظم نه و، بیا تاسې کولی شئ ښه یې منظم کړئ. داسې اوس ډیلیټ بټن ووایم، خو زه ډیلیټ شومه، عکس شاته بیکګراونډ پاتې شو. د سلیکشن د سرچپه کولو لپاره کنټرول شیفټ آی به کلیک کې سلیکشن به سرچپه واوړي. اوس به بیکګراونډ سلیکټ شي. اوس به ډیلیټ ووایي، بیکګراونډ به مکمل ختم شي او مثلا انسان به پاتې شي، عکس به پاتې شي. دغه ساحې اوس ما ورسره دوباره سلیکټ کړی وای، بیا به دغه هم ورسره ډیلیټ شوی. اوس دغه ته زه اړتیا نه لرم، دا غواړم دا ټول شی دې ختم شي، هېڅ پروا نه کړي. اوس نو بېرته راځم، زه کرتۍ روښانه کوم. کرتۍ مې روښانه کړه دلته. اوس زه هم لږ داسې کوږ غوندې ناست یم، که لږ سیده ناست وای بیا به لا ډېر خوندور راغلی و. اوس راسه په دې کونج باندې کلیک ورته وکړه، په یوه مثلا دغه نقطه باندې کلیک وکړو. اوس دلته راغلی، دلته وګوره ټول نقطې روښانه شوې. اوس کولی شئ دغه کرتۍ دلته یې غاړې ته سم دقیقه ور برابره کړي تر څو دغه کرتۍ په یو انسان باندې واغوستل شي. مثلا څومره چې تاسې ښه دقیق کولی شوای په هغه اندازې یې دقیق کړئ. اوس که عکس هم ډېر ښه سیده وای، خاص د کرتۍ لپاره اخیستل شوی وای، او مثلا کرتۍ هم په دغه شکل راغلی وای چې لږ داسې کونج غوندې ورسره راغلی، فکر وکړئ چې نور سم ده. نور که غواړئ لا ډېر ښه تغیر پکې راولئ، دغه څنډې نورې د تا په لاس کې دي، مثلا نږدې کوئ یې، لرې کوئ یې، څه ډول یې کوئ. او دلته چې عکس نور ښه درته رانږدې کړي، بیا یې دلته کولی شئ په ډېر دقیق ډول سره دلته کرتۍ پرې واغوندئ، که نه مثلا دلته یې په دې شکل باندې که زه بیا لږ نور نږدې کړم چې وخت هم ضایع نه شي. نو بیا دا اوکې کړو، صحیح ده. نور صحیح. اوس دلته وګورئ تاسې دغه کرتۍ خو واغوستل شوه، خو دلته د ما دغه پخوانۍ کرتۍ پاتې ده. په دې باندې به څه چمکې، دلته راسه دغه یې اسانه لار، راسه پالیګان لاسو یا کوم هر یو څه ته انتخابوي، په هغه باندې راسه دلته سلیکشن داسې وکړه. دلته معلومیږي تر دې ساحې پورې دغه ټوله ساحه داسې سلیکټ کړه. مثلا دلته دې شي، دلته دې دغه ټول جوینه ترې ونیسه، د لاندې به یې کړمه، دا به سلیکټ شو، ډیلیټ یې کړه. دغه وجې ته هېڅ اړتیا نشته. مثلا دغه ساحه هم چې دلته کوم ځای معلومېده دغه هم راوله، مثلا دغه هم ټول ډیلیټ کړه. اوس راسه کنټرول ډي کړه. اوس وګوره کرتۍ منظمه پرې واغوستله شي. زه که څه هم کوږ ناست وم، خو که لږ سیده ناست وای، د عکس د کرتۍ لپاره برابر ناست وای، بیا به لا ډېره خوندور راغلی و. که کله کله کرتۍ غټه او وړه وه، کولی شئ دغو کونجونو چې وړه او غټه کړئ او بیا یې لږ وروسته ور برابره کړئ. دا یې د کرتۍ کار شو. بل خبره راغله خولۍ ته. خولۍ به مثلا په دغسې موب باندې راکش کړي، دلته RPNG عکس ده، دلته به راسئ خولۍ به مثلا دلته یې په سر باندې ورکېږدي. خولۍ دې په سر ورکېښوله، بیا به خولۍ کې هم هغه چمپې کړي لکه څه ورسې ما په کرتۍ کې کړی و. مثلا په دې شکل باندې ده.
که اوس د خولۍ غواړې چې مثلا لږ د څنډو کې را تېره کړې یا یې ورته منظمه کړې په دې کونج باندې یو کلیک ورته وکړه نور راسه دلته به دغه ټولې نقطې ورته روښانه شي. اوس مثلا زه غواړم خولۍ په دې شکل په سر کوم که نه مثلا نور چې هر ډول د تاسې خوښه وه یا هر ډول خولۍ مو ځان ته په سروله په دې شکل سره خولۍ په سر کوئ دا یې په سر هر ډول یو څه ته پرې کولی شئ. که څه هم خولۍ ما ډېر دقیقه نه کړه په سر خو څومره ډېر کار چې او څومره ډېر سوکه کار تاسو پرې وکړئ هسې زما غوښته طریقه تاسو ته وښیم. نور که تاسو لږ په ارامه باندې کار پرې وکړئ په کراره کار وکړئ بیا کولی شئ ډېر ښه ایډیټ وکړئ. په دې شکل باندې تاسو کولی شئ خولۍ او کرتۍ دواړه پرې واغوندئ.